د لوی او بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ. بیا هم ستاسو د رڼا چوپړ ته حاضره یم. زما غږونه تاسو اورئ په خپل کورونو کې او تاسو ته د دویم ټولګي دویم لوست پر مخ بیایم. تاسو ګورئ دلته دا ستاسو کتاب په تېره ورځ هم په دې اړه بحث وکړه په تېر درسي ساعت کې. دا مو تاسو ته معرفي کړ په هره جلسه کې ځکه تاسو ته دا کتاب ښکاره کوم پوښي ځکه چې تاسو ونه وایئ چې ښوونکي زموږ د کوم بل کتاب څخه دا درس موږ ته بیایي. الفبا تر اوسه تېر کال لوستې وه. یو ځل بیا یم تاسو ته تکراروم چې کومه ستونزه تاسو پکې ولرئ هغه ستاسو ستونزې حل شي. زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري یم. ټولګی بیا هم وایم دویم دی لوست دی د پښتو ژبې توري دي. مخ د کتاب چې تاسو پکې کولی شئ د درس ما سره تعقیب کړئ. دویم مخ د کتاب دی. ګرانو ماشومانو تېره ورځ موږ او تاسو د دغه توري پورې لوستم پر مخ بیولی و ولوستو. انشاءالله چې تاسو پکې هیڅ کومه ستونزه ونه لرئ. دا و زموږ د تېرې ورځې لوست. تاسو زده کړی و مشکل پکې انشاءالله نشته. یو ځل بیا یې هم تاسو ته تکراروم. د پښتو ژبې توري وو. دا هغه توري وو چې تېره ورځ موږ او تاسو ولوستل. په دې کې تاسو ستونزه نه لرئ. کوم زده کوونکي مې چې نو دې درسي ساعت کې له ما سره دي کولی شئ تېر درس یو ځل بیا هم تکرار وګورئ تر څو چې دویم درسي ساعت ته تاسو آماده شئ. سم شو ګرانو ماشومانو. دا اوس زموږ د تېرې ورځې لوست. ګرانو زده کوونکو ما خو تېر لوست کې هم تاسو ته ویلي بیا یې هم وایم چې تاسو دغه لوستونه تکرار په کور کې ولولئ ځکه که تاسو دا سم تکرار نه کړئ په کور کې نو بیا تاسو نشئ کولی هغه نور لوستونه چې تاسو ته زه درکوم په راتلونکي درسي ساعتونو کې بیا په هغه باندې تاسو سم پوهېدی نشئ. راځو د نن ورځې لوست ته. لومړی توری چې په نن درسي ساعت کې تاسو ته ښکاره کوم هغه کوم یو دی؟ ر رادیو رڼا. ګورئ دغه توری زه غواړم کلمه غواړم په تور واړوم. ر نون الف. سم شو؟ تاسو ته که چیرې په ازموینه کې موږ پوښتنه راوړو چې دغه کلمه تاسو په تور واړوئ داسې کوئ. که چیرې تاسو ته دغه توري زه په دې شکل ته راوړم وایم چې په کلمه ترې جوړه کړئ بیا تاسو د دې ځای کې داسې مساوي ورکوئ او دا څه شی لیکئ؟ رڼا. سم؟ دویم توری چې موږ لولو هغه څه ده؟ ړوند. ګورئ په انځور کې ړوند دی چږه ځای په لاس کې ده. او دویمه کلمه مې چې تاسو ته ځانګړې کړې هغه څه ده؟ کړاو ستونزه تکلیف. دلته وګورئ زه غواړم دغه ړوند کلمه تاسو ته په تور واړوم. ړ واو نون دال. دا څه شی شو؟ ړوند. تاسو همدغسې دلته تش ځایونه چې دي تاسو کولی شئ دغه کلمې نورې هم را پیدا کړئ او دلته ولیکئ. هر کلمه کې چې دغه توری راغلی وي تاسو کولی شئ دلته یې ولیکئ. زمری. په انځور کې تاسو څه وینئ؟ آفرین زمری وینئ. دلته اولنی توری چې دی هغه څه دی؟ زی ده. زی میم ر یا دا کلمه له څو تورو څخه جوړه شوې؟ ډېر ښه له څلورو تورو څخه. وګورئ دویمه کلمه تاسو ته ښکاره کوم. دویمه کلمه څه ده؟ باز. په دې کلمې کې څویم توری دی؟ زی. ډېر ښه دریم توری دی. ب الف ز. باز. دا درې توري چې تاسو ته مې در وپېژندل. زه ډېر مثالونه نه در کوم ډېر پرې نه غږېږم ځکه چې تاسو تېر کال ډېر درسونه د دې تورو په هکله لوستي دي خو یوازې
تاسو په دې درسي ساعتونو کې تاسو ته ذهنونو ته د تیر درسونه تازه شي. د دې لپاره تاسو ته وایم. ګرانو زده کوونکو ګورو بل توری چې موږ په دې درسي ساعت کې لولو هغه څه دی؟ ژړا. ژړا. دلته تاسو په انځور کې څه وینئ؟ یو ماشوم دی ژړا کوي. نو زه هیله مند یم چې زما ګران زده کوونکي هیڅکله هم ژړا نه کوي، ځکه چې ښه ماشومان په ژړا څه شی نه غواړي. ښه ماشومان ښایسته مسکا کوي او یو شی غواړي. مور او پلار نه ځوروي. تاسو هم هغه ماشومان یاستئ چې داسې ژړا نه کوئ. ژړا. تاسو څه کوئ؟ خندا کوئ. تاسو ته خندا ښایسته معلومیږي. بله کلمه مې چې تاسو ته ځانګړې کړې هغه څه ده؟ ژبه. ژبه. دلته وګوره دغه کلمه زه تاسو ته په تور اړوم. دا څه شول؟ ژبه. ګمنځ. دلته وګورئ په انځور کې هم ګمنځ تاسو وینئ. اول توری چې دلته په دې کلمه کې راغلی هغه څه دی؟ ګ ده. ګمنځ. ګیره. تاسو یوې خبرې ته پام وي، زمونږ ځینې ولایتونو کې یعنې ځینو سیمو کې دغه توری یو شان ته تلفظیږي، ځینو سیمو کې بل شان ته، خو هر یوې په خپل ځای په خپله سیمه خپلو خلکو ته سمه ده، هیڅ یوې غلطه نه ده. مثال زمونږ په کندهاري هیوادوال چې دی کندهار کې چې ژوند کوي په هغو سیمو کې دا ژ په شان تلفظوي. ژمنځ. ژیره. نو هغه کسان چې د ننګرهار ولایتونو هغو سیمو کې اوسېږي هغوی څه وایي؟ ګ وایي. لیکل بڼه یو شکل ده. همدغسې په دواړو سیمو کې لیکي، لیکنې بڼه یو شانته ده، فقط تلفظ یې فرق کوي. ته وګورئ ګیره. سم؟ ګیره. سین. آس. آخر توری یا دویم توری په دې کلمه کې څه دی؟ سین دی. دلته څه دی؟ آس وینو. راځو دلته ما بله کلمه چې تاسو ته دلته چمتو کړې ده هغه څه ده؟ هغه بیا هم ساعت ده. دلته اول توری سین دی. ډېر ښه ګلالیو ماشومانو، دا هم و زموږ درې نور توري، یعنې په دې درسي ساعت کې شپږ توري تاسو ته معرفي کړل. درې خلاص شول، دی درې نور دي چې ټولې شپږ شول. تاسو کولی شئ دغسې دلته نورې کلمې را پیدا کړئ چې په سین ختمې شي یا په منځ کې سین راشي یا هم په پای کې سین راشي. بیا هم راځو تاسو ته نور توري هم په دې درسي ساعت کې تاسو ته ښکاره کوم. هغه څه دی؟ شین. فرش. په آخر کې څه راغلی دی؟ شین راغلی. دلته په انځور کې هم تاسو څه وینئ؟ راځئ دغه موږ په تورو وړو. شین. فرش. که چیرې تاسو ته په امتحان کې داسې راوړل شي وایي تاسو دغه کلمه ترې جوړه کړئ، تاسو څه لیکئ؟ فرش. که چیرې تاسو ته فرش راوړل شي وایي په تورې واړوئ، بیا شین. فرش. ډېر ښه. راځو زموږ دلته په انځور کې چې وینو هغه بل توری دی ښین دی. ښین. اوښ. په انځور کې تاسو څه وینئ؟ اوښ وینئ. دلته دغه توری هم زموږ په مختلفو سیمو کې مختلف ډول تلفظ کیږي. ځینې دلته شین تلفظوي، ځینې هم ښین. دواړه سم دي. ښاخ. اوښ. ښاخ. دلته راځئ د دې د لیکنې بڼه ډېره زیاته مهمه ده. ځینې کسان دا څه ډول لیکي؟ دلته وګورئ یو ټکی دلته ورکوي، یو ټکی هم دلته ورکوي، خو دا سمه نه ده. موږ باید دا څه رقم ته ولیکو؟ سمه بڼه څه ده؟ کله چې دا ولیکل دلته دا دوه ټکي مخامخ وي داسې، بیا یې تاسو څه لیکم؟ تاسو دقت وکړئ. داسې سم دی، داسې سم دی، دا غلط دی. راځئ بل توری لولو. سواد. صندوق. تاسو په انځور کې څه وینئ؟ صندوق وینئ.
دا کلمه له څو تورو څخه جوړه شوې؟ 1 2 3 4 5 5 توري په دې کلمه کې کارول شوي دي. موږ غواړو دا په تورو واړو. څه ولیکم اول؟ آفرین. صاد، بل، نون، دال، واو، قاف. صندوق. ډېر ښه. دا هم وو زموږ 3 نور توري. انشاءالله چې دا ستاسو زده شوي. تاسو کولی شئ دا هم په تورو واړوئ، هم ورته نورې کلمې پیدا کړئ دوی ته ورته چې دغه توري تاسو ته بیا هم اسانه شي او ستونزه پکې پیدا نه کړئ. راځو دلته ګورو بل توری چې دی څه دی؟ 2. ډېر ښه. صاد اول و صاد دوه چلته پنځور کې څه مینی؟ هاوس. هاوس. بل توری مې چلته ځانګړی کړی کلمه مې ځانګړې کړې څه ده؟ ضعیف. په اول کې صاد راغلی. راځئ د هاوس کلمه په تورو واړو. څه وکړم اول ولیکم؟ هو، هې، واو، ډېر ښه. هاوس. ګورئ تاسو دا مې په تورو واړو. که چېرې دا په کلمې واړوم همدغه توري څه لیکم؟ هاوس. ډېر ښه. توی. توی توتي. وګورئ څومره ښایسته توتي ده. تاسو ډېره توتي خوښیږي. یو نوم یې هم دلته په توی راوړی. هغه څه دی؟ طاهر. دا هم همداسې په تورو واړوئ، ولیکئ او دې ته ورته کلمې پیدا کړئ چې په اول، منځ او یا هم آخر کې توی راغلی وي. زوی ظرف. زوی ظرف. اوس ماشومان وایي چې د ښوونکي ولې ظرف وایي؟ ولې لوښي نه وایي؟ ډېر ښه. موږ خو لوښي هم وایو. ظرف لوښي. ګورئ لوښي. ده ته هم ظرف وایي او ظرف هم. زموږ ځینې هېوادوال ظرف وایي، ځینې هم لوښي. ځکه د هر توري او هر کلمې دوه دغه وایم ځکه چې تاسو ته ستونزه پیدا نه شي. ګرانو ماشومانو دا زموږ د نن ورځې درس. تاسو بیا هم دغه کلمې مې چې تاسو ته یا توري مې چې کار وکړه تاسو تکرار کړئ په کور کې. کورنۍ دنده اجرا کړئ. کورنۍ دندې منظمه وي. له یادم ونه وځي. الله مو مل شه. خدای پامان. ښه ورځ. بریا